د ژوند د تکلیف د درد خبره ګپه درته کوم لیکن اورې به تر اخره پورې تر اخره به اورې نو کور راټولول به یې ولاړ څه مزدوري وکړه خواري وکړله بس ما هم ورته ټیک دی یار سړی لاړ به پنجاب ته لاهور ته به لاړ چې هلته کېدی چې یار هغه انډیوال هم راټول ور رابطې نو په بس کې سپور یم او لږ مخ ته ولاړم بس ودرول بس یې ودرول یو ښځه راوخته یو ښځه چې راوخته نو ښځې ته راکښنه یم ولئ ولا ये तो पकड़ो ये छोटे को तो पकड़ो आजम राग मक्षनाई मोनी पे हो देखे लमख तलाड़ो यो 2-3 घंटे बाद बस बिया वदर मुको तो पुलिस वाला रावखत पुलिस वाला से रावखत कर दे रे पर खलगो की वाला अशद एक शता कल ما بیا سره راکښنای بم ورډې نو زه راغ راکښنای په سره وخت چې څنګه راشوسم راکښنای مو ورکې مان आपका छोटा مخ ته پولیس والا جو نو پولیس والا سره وخت په لوکل کې ګوري نو هغه زنان یک شته کړ زنان چې راکښت سول هغه ته اجاو هغه چې وراله ما دا سره راکښنای بچا پات نو ما یو دم سره راکښنای چې مور کې پولیس والا زمونی ونه ما ته سره پاجو بلا ما तो हाँ किसका गाड़ी के जंक्शन हो जोरदार भाईजान हम इसको नहीं जानते हैं चुप करो बैठो थाने की आवाज हाँ दूर हमारे तक्षिणी दर्द डाक्यो बोली वालसवायम दोनों वालसवायम लस्तर की नैतिक स्त्री माल सारा आप मुझे छोड़ दो नहीं हम तो उस वक्त आपको नहीं छोड़ेंगे और आई ममुई अबल ममुई अगा ममुई आई योर मन कर दिए औरंग आई और साहब बताओ किसके साथ काम करते हो ऐसा है ना मैं इसको भी नहीं जानते हम जा रहे हैं माना मजदूरी के लिए यार हम क्या है हमको हम इसको नहीं जानते नहीं इसको बच्चे को जानते हैं छोड़ो हमको है ना कहते तोड़े चुप करो शर्म नहीं आता है बोलता भी है अच्छा ये बताओ किसके साथ काम कर और नहीं करो सर हमको पता नहीं हमको कसम खुदा कसम है अगर पता है हम इसको नहीं जानते no da si am takshine pasau to urna lambar sa nazale char telefon ka waisa na us sang ke khlat tak bala ke sadre mandal te tera wa samro khela pun ga watara शब्द कर नो पशे मलांडी वो सर बिजो दा فكري دي خلاينيس ولي خوشي بينيس جواب درك बिजो दा 2 کیلې دي خلاينيس بس هغه سوال دی هغه جواب کیلې د پلاستیک دي دا وځه زبیا پرو बिजो दा 2 کیلې دي خلاينيس बिजो د پلاستیک دي बिजो दा 2 کیلې دي خلاينيس کیلې په ټي وي کې دي شاشه کیلې په ټي وي کې دي बिजो दा خلاينيس اوس جواب ته زه د خلاينيس هغه چش बिजो په پنجره کې ده یو جواب دی خامخا درکې وای बिजो दा 2 کیلې دي خلاينيس زه د 2 کیلې د خلاينيس نو دا بیا په پنجره کې ده نیس کوله سر बिजो दा 2 کیلې دي خلاينيس امانت جواب درست زبردست बिजो दा 2 کیلې دي خلاينيس سلور کیلې बिजो दा 2 کیلې دي خلاينيس امرته په خلاص زبردست جواب زبردست سر बिजो दा 2 کیلې دي خلاينيس
نور ته زیات شوي نو زیات بیزو سل کیلې په ټي وي کې اچھا بیزو دا 2 کیلې دي خوړای نیسي قبض بود بیزو دا 2 کیلې دي خوړای نیسي جواب راکړه لده زخم یو بیزو دا 2 کیلې دي خوړای نیسي بیزو چپکه ده بیزو دا 2 کیلې دي خوړای نیسي ناس یې خراب بیزو دا 2 کیلې دي خوړای نیسي کیلې د ربړ دي بیزو دا 2 کیلې دي خوړای نیسي ولې بیزو د ربړ ده جواب درست ہے لیکن نه دی درست بیزو دا لمر به ګوره تنو چلا 2 کیلې تنو رنه ټنډنه طریق ته 2 کیلې دی بیزو دا خوړای نیسي بیزو ډنده 2 کیلې دی بیزو دا خوړای نیسي خوش به نه بیزو دا 2 کیلې دی خوړای نیسي کیلې به امانت پرتی 2 کیلې دی بیزو دا خوړای نیسي جو غشونه نسته ده یه شاته پرتی مخته اینا ده نو پینې کی وی پرفیکټ جواب دغه بیزو دا 2 کیلې دی خوړای نیسي دا جواب د نوابزاده په جواب یعنی 2 کیلې دي بیزو یې خوړای نیسي نوابزاده وی کیلې د ډبرې چلو جواب دام درست دی زه 2 کیلې دي اخر به پتا وږي دغه 2 کیلې دي او بیزو دا خوړای نیسي بیزو د ډبرې ده جواب درست هغه بیزو دا 2 کیلې دي خوړای نیسي بیزو په تصویر دا ور کې دواړه بیزو په تصویر کې بیا دی بل بیا هغه بیزو دا کیلې دي خوړای نیسي بیزو په ټي وي کې ده یا رب صیبانه 2 کیلې دي بیزو یې اوس نه خوري بیزو هم درشتیا خو د کیلې هم درشتیا خو مخامخ ته ورته نه دي چې نه دی خوري یا جواب غلط نه کیلې چا امانت کړي 2 کیلې دي درشتیا خو دا د ورس کیلې دي هغه د رښتیا کیلې دي بیزو یې خوړای نیسي اوس سوال بیزو د ډبرې روزای نیوي یا بیزو په پنجره کې باندې ده بیزو په پنجره کې باندې ها دا جواب دا ټیک دی د بیزو غوښ شی وکاوته उस बसंगा या रब अल्लाह और नहीं बताते हो मान हमको पता नहीं नहीं बताते हो मान हमको यार सिदा रसे दई कल सिदा लाइन दरान सिदा द्रब مسوي لخو برا پر خلای شکر شکر دی اور رتی يلا सिदा लाइन दरान सिदा द्रब مسوي خوب را پرته سم کړای شکر دی خوب دې لیدې کړه هغه نه دوه څو ولا خو مازغه به بل چاره والله په سیمون دا مکوي اوش کړه باندې شکر خوب دې لیدو ما دا به کوله دا راسي لکه دا لاندې راغله پر داسې مرسي دا درب مسوي دلته له خوب را پرته سون تړای شکر دی خدای خوب نه دا ورته دی او دا کړه کڅ ولا سال به خوب توبه خدای توبه یا الله توبه یا الله توبه یا رب توبه یا رب څنګه ستوري و خو بیل دی مړه یار ورهم درامه دي څنګه ستوري ولا اصل کې د سټوري بیان کې خود دغه حالات په سند کې په لړکانه کې سره دی پته دا حالات پر ما خپل ترسوی دی ما داسې تاڼه تر کړی دا او ما داسې تاڼه تر کړی دا داسې وهل ما خوړل دي او ما په تاڼه کې داسې په تاڼه کې زما په خیال قانوني تیر د پاکستان په هغه کې به زما په خیال د 40 غنټې زیاته څوک نشي څوک شو وای ما په تاڼه کې 14 شپې وکې
زما پیار هم نه کټ دی پیار هم نه کټ شوی او ما ویډیو د یو خبره نه سم کوي ما بیا دلته یو ډېر بل څه بیا شروع کړه د شپې 2 او 3 بجې مې هم دلته کټاو کړي دي او ما دا ګرد حالات پر کړی یو لیدلی مې دی ما په بوکیره روډ باندې دی خواته د ټنډواله یار سره او د لړکانې مزه ده خوب لیدلی دی خو ما ډېر اورجینل دغه حالات تر کړی دی بل داسې دی چې دغه د رازو چې کوم خوب دی دا خوب نه دی زما د کام دغه حال دی زما کام په رښتینې داسې دی یار سر د خلاص وي نو رازو چې دی دا د کام یو ترجمان دی او ترجمه کوي د کام حقیقت کې هم داسې یعنې زه فکر کوم که دا ویډیو هر څوک ګوري دوی په کمنټ سیکشن کې خامخا به دوی سره دا خامخا به له هر پښتانه سره دا سوي ته به ګورې په کمنټ سیکشن کې به دوی دا کیسې وکړي صحیح شوه رازو معنا د کام ترجمان رازو معنا د کام ترجمان